بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. پټ ګناهونه هغه څه دي چې هغه ستا د غرونو برابر نیک اعمال خوري. که تا هر څومره نیک کارونه وکړي او ځان پرې ستړی کړي، خو چې ځان نه شي او په ګناه کې وردن نه شوې، نو دغه یو ګناه ده چې دغه ستا ټول اعمال بربادوي. خو زه درته یو حدیث ویم او دا زموږ ستاسو دپاره د تسلی حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی کل امتی معافى الا المجاهرین، زما امت ټولو ته به معافي کېږي چې کله دوی بخښنه غواړي نو الله سبحانه وتعالی دوی ته بخښنه کوي. هغه کسانو ته نه کوي چې هغه بیخي ښکاره په ډاګه لګیا وي، د ګناهونو کې وردننه شوي دي. نو دغه ګناه چې ته پټه کې، اگر که دومره غټه ده چې هغه ستا ډېر نیک عمل بربادوي، خو دغه ګناه الله سبحانه وتعالی چې څنګه تا پټه کړې ده، همدقسې درله پټه ساتي. او په قیامت کې هم درته داسې نه وایي چې د خلکو په مخ کې درته وایي، همداسې درته پټ وایي او داسې پټه ستا دا قصه ختموي. نو دا د الله سبحانه وتعالی یو فضل دی په مونږ او تاسو باندې. امام شافعي رحمه الله به دا خبره کوله، وایي اعز الاشیاء ثلاثه، درې شیان چې ډېر سخت دي. یو یې پکې دا خبره کړې وه چې الخشیة فی الغیب، چې ته یوازې شي او بیا په دې وخت کې تا سره یېره یې په زړه کې د رب العالمین، چې ته یوازې شي او په ګناه سره مخامخ شي او په دې وخت کې ستا په زړه کې دا راشي چې الله سبحانه وتعالی ما ګوري او د دې ګناه نه واپس شي. نو دې ته وایي د الله نه یېره په پټه باندې. نو ته چې کله په دې حالات کې واقع شوې او تا ګناه پرېښوده، نو په دې باندې ته پوه شه چې الله سبحانه وتعالی سیعلی شأنک ویکرمک. الله سبحانه وتعالی به ستا درجې اوچتوي، ځکه چې ته د الله لحاظ کې په داسې وخت کې چې تا هېڅوک هم نه ګوري بغیر د الله نه.